السلام علیکم ملګرو. ما تاسو ته په ټلګرام یو پوسټ کړی چې زه او تاسو سره د پای په شان یو نیټورک شریک کوم. نو راځئ ویډیو ته هغه نیټورک نوم او ټول معلومات درته په دې ویډیو کې ښیم. نو ټول اول به تاسو راشئ خپل پلی سټور ایپس ته او دلته به سرچ کړئ عشق نیټورک. زما سرچ کړل دی، زما سره دی، نو تاسو به دا سرچ کړئ. کله چې تاسو دلته به تاسو ته دا انټرفیس راشي. د دې ریویوز تاسو هم دلته کتلی شئ. هر څه تاسو په پلی سټور کې کتلی شئ. ما ډاونلوډ کړی، زه به سمپل پر اوپن کې کوم. پر نیکسټ په کلیک واخلئ، بیا نیکسټ، بیا نیکسټ، بیا دلته کې په دې ساین اپ کلیک کړئ. دلته به خپل نوم ورکئ، دلته به خپل یو جیمیل ورکئ. زه پکې جیمیل ورکوم خپل، او کته به دوه خانو کې خپل پاسورډ ورکئ. نو زه پکې دا ورکوم. ملګرو ما پکې خپل ټول هر څه ورکړي، جیمیل او هر څه. بیا راځم دلته په دې آی اګري دلته ټیک مارک کوم او کریټ ان اکاونټ په دې کلیک کوم. کله چې کریټ ان اکاونټ په دې باندې ما کلیک کوم، دلته کې اوس تاسو جیمیل ته یو کوډ ځي، هغه به دلته کې ورکوئ. زه ځم خپل جیمیل ته او کوډ راخلم، دلته کې ورکوم. طریقه خو ما تاسو ته وښودله، خو دلته کې یو سټپ پکې راځي، په هغې کې ورکولي. نو هغه ریفرل کوډ به زه تاسو ته په دې سکرین ښکاري. دا ریفرل کوډ به ورکوئ، او ریفرل کوډ که تاسو ورکوئ مسله شته. او ریفرل کوډ کې ستاسو دا دغه وي چې تاسو کله اکاونټ جوړوئ او زما ریفرل کوډ ورکوئ، تاسو ته به بونس هم درکړي او تاسو به زما په ټیم کې هم راشئ. نو ریفرل کوډ سټپ پکې راځي. ریفرل کوډ تاسو ته په سکرین هم ښکاري. ټلګرام کې ولهم زه درکړم، او خاص کر د دې ایرډراپ لپاره زموږ ټلګرام چینل هم جوین کړئ، ځکه چې موږ ټول معلومات هلته کې شیر کوو. نو دلته کې اوس زه خپل زوړ اکاونټ ته لاګین شوم. په دې کې نور څه کار نشته، صرف دلته کې به راځئ او بس د پای نیټورک په شانتې مایننګ به کوئ. نور پکې هېڅ هم نشته، مایننګ زما روان دی. اوس راځم دلته کې خپل دې پروفایل ته پر یو ویډرا کلیک کوم. پر یو ویډرا زه کلیک کوم، نو دوی وایي چې 30 ته ورسوه، مطلب 30 دانې 13 دانو ته ورسوه، نو ته ویډرا کولی شي. نو زما خو نن ساعت کم دي، په دې وجه باندې زه ویډرا نشم کولی. دې نور خو په دې کې هېڅ هم نشته، بس دقه مایننګ کوئ. او کې وای سی پکې هم نشته، نن ساعت پکې څه اپډیټ نشته. خو دا چې کله اول راغلی و، نو په دې کې ما یو اکاونټ جوړ کړی و، کوم کې چې ما ته ویریفایډ اکاونټ راکړی و، مطلب یو خاص کس هم زه لري نیټورک. خو دا په هغه دا چې کله څنګه راغی نوی و، نو 500 کسانو ته یې ویریفایډ دغه ټیک ورکوو. نو ما پکې اکاونټ جوړ کړی و، خو هغه اکاونټ زما نه چېرته ورک شوی دی. دا پکې ما نوی اکاونټ جوړ کړلی، دا مایننګ زما روان دی. بس نور پکې څه خاص کار نشته، بس دقه مایننګ کوئ صرف. او دلته ورته تاسو خپل ملګري دعوت کولی شئ. ملګري به څنګه دعوت کوئ؟ دلته په دې غشي به کلیک والئ. دلته کې یا ریفرل کوډ تاسو ته ښایي. زما ریفرل کوډ تاسو ته هم په دې سکرین ښکاري چې دلته دی 7494 او 75. دا زما ریفرل کوډ دی. دغه شان دغه ریفرل کوډ تاسو خپل ملګري له ورکولی شئ.